أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. تیرہ جمعہ میں دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اخلاقیات و متعلق بیان کرے او ننم دا غی متعلق یو سو خبر کوم دا اصلاح دا پارا. حضور پاک فرمائی دا صلی لے گلے شویم زما دا لے گلو مقصد سدے. نو د حضور پاک دنیا ته د راتلو چې کم مقاصد دي نو په هغې کې یو غټ مقصد دا دی چې د خلکو ښه خوی برابر کم، خلکو ته ښه خوی وښیم او هغه ښه خوی وله کمال ته ورسو. فطرتاً هر چا کې بد خوی مشته او ښه خوی مشته، انسان چې پیدا دی دواړه خویونه پکې شته، خو چې کم په ده کې ښه خوی دی چې هغه وله ښه پوره کمال ته ورسوم او دی په ښه خوی باندې منور کم او د ده په وجود کې دا ښه خوی راشي. دغه خوی چې کم د انسان بهترین اخلاق دی چې د رسول الله مبارک هغې له لیږلې دی په انسان کې راشي، بس دی به ټیک ټاکي، د ده به مور سره، د پلار سره، د رور سره، د ښځې سره، د بچو سره سیسټم برابري، گاونډي سره به سیسټم برابري، دته به هېڅ ټینشن نی، دته به پریشاني نی. دا پریشاني مونږ ته د څه د وجې نه راځي؟ د بد اخلاقو د وجې نه. ګاونډي بد اخلاقی نو سړی په پریشانۍ کې پروت، ښځه بد اخلاقی نو خاوند په پریشانۍ کې پروت دی، بچي بد اخلاقی نو ټول کور په پریشانۍ کې پروت دی، مور بد اخلاقی نو ټول انګیند او زامن په پریشانۍ کې پراته دی. د دفتر مشر چې کم افسر دی هغه خوی خرابي ټول دفتر ګډوډي. یو کلاس فور چې کم پین ورته مونږ وایو که د هغه خوی خرابي نو ټوله محکمه خرابه ده. ښه خوی چې راغی بس د صحابو ته حضور پاک دقه بهترین خوی نه خولي او په هغې دی داسې برابر کړي چې په خدای قسم ټول صحابه یو بل سره لکه د رونو په شان په زندګۍ کې پراتو. نه د ښځو ټینشن و، نه د بچو ټینشن و، نه د استاز ټینشن و، نه د شاګرد ټینشن و، هېڅ پریشاني نه وه، خوشحاله خوشحالي به وه. اوس خو مونږ له چې څوک راځي، څوک وایي دعا راتاو که دعا وکړو او څوک وایي یاره دوا راتاو که پریشاني ده. مونږ وایي زه بس ټیک ده، خو چې تپوس دی که څه پریشاني ده همدقه یي. څوک د ښځې نه فریاد کوي، څوک د زامنو نه فریاد کوي، څوک د ګاونډي نه فریاد کوي او دوکاندار د خپل نوکرانو نه فریاد کوي یاره څوک هم. نوکر د نیک نه فریاد کوي، زمیدار د مالک نه او مالک د زمیدار نه. دا ټول ولې اخلاق ښه نشته، بد اخلاقي روانه ده. په خدای حضور پاک راغلی دنیا ته دی له دې دقه مقاصدو کې یو ګټ مقصد دا دی چې خلکو ته ښایسته خوی وښیم. ورشئ د صحابو نقشې وګوره، د اول نه اخره پورې نقشې وګوره، اسپن هر څه به برابر او که معمولي به څه اخوا دېخوا رالل نو حضور پاک ته به یې رجوع کړه. پیغمبر مبارک به ورته په یو سیکنډ کې په یو منټ کې مسله ختمه کړه. دوه صحابه په جومات کې ناست دي، یو حضرت کعب دی، یو عبدالله ابن ابي حضرت دی. په جومات کې د یو کس په بل باندې قرض دی، قرض کې سره په خبرو کې تیز شو. خلک د یو بل نه قرض غواړي که په جومات کې هم قرض غوښتی شي. خبرو کې تیز شو، خبرې تیزې شوې. حضور پاک د عایشې بیبي کوټه کې و، جومات ته نږدې وه، دروازه هم جومات ته وه. هغه دا اوازونه واورېدل، پوه شو چې دا خو کعب د دې عبدالله نه خپله قرضه غواړي. ابا یا ورته نیټه دې غواړي یا بسي یا بسي یا سي. ګوره اوس دقسې راووت په دروازه کې، وی ای کعبه نیمې ورته پرېږده، ګوته یې ورته داسې کړه نیمې پرېږده. هغه وی د الله رسوله نیم قرض مې ورته پرېښود. بل ته یې ورشه هغه باقي نیمې وله ورکړه. وی صاحب دا دې لاړم باقي نیمې ورکړې، خبره ختمه. په یو منټ کې خبره خلاصه شوه. او فرمایي حضور پاک هم ستا په چا باندې قرضه ده، نیټه را در غواړي ورکه نیټه، او که هغه سره نی نو پرېږده ورته یا ورته څه کمې که، خبره خلاصه شوه. ده ته هم وایي چې قرض غواړې په ښه طریقه غواړه، په کنځلو مه غواړه، په جګړو مه غواړه، په ښه طریقه. لیکن هغه بل ته هم وایي چې تم په ښه طریقه ورکه، ټال مټول مه کوه. نن موږ چې قرض غواړو هم نو په کنځلو په سختۍ غواړو،
خو لا قرض غوښتل ګزاره کوي خو چې چاله دې ورکه واه 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 باس د مور پی شو نن چې ورته دا دې وویله هلکه دا پیسې راکړله در به کم کن او چې در نه راشي او غواړي دنه نو خو دا ته بیا دا چینګه خوله ګوره خوله به درته کوپی کړي نو ښه ده بچي نه نو نو قرضدارې به تنګوي او ته مې وروره په چا مېړه نه خطه او تاله راله ما سره لږ امداد وکړه او دغه ټانټې خرڅومه او دغه ټانټې په سلو کسو خرڅوي او دا در کوم او دا در کوم او دا در کوم نو چې 1000 روپۍ ورکړې هغه نیټه راشي خلک ورته 2-3 ورځې هم ګوري ورشي هغه پیسې راکړه در به کم که نه هغه خوله لاړه بل شان شو شکل بدل شو چې بیا ورته وي مړه نو څه ده خو 100 روپۍ ګوټې دي که نه په مخه دی غشتې ما خدایه پاکه پرون خو دې د خولې نه د الدین کاکا چراغ جوړ کړی ډیوره جوړه کړې وه نن خو د خولې نه د ګولډنګ سپي خوله جوړه کړه نن خو دې جګړه جوړه کړه ما سره هلکه نیمې مې درته پرېښودې ځه دا نیم بس کار وشو که خیر دا نیمې به کله راکې خو چې څنګه دغه نیمې خلاصه شو داسې به دا نورې نیمې هم خدای خلاصه کېږه قرض ورکول نشته بد اخلاقي شروع په هغې جګړه شروع چې ډزې پکې وشي په هغې ورشي پټۍ ته ونیسي ډزې پکې شروع شي په هغې ورشي موټر ته ونیسي جګړه جوړه شو په هغې کې د زوی وتښتئ داسې هم پکې ډېر شوي دي رور ته وتښتئ برمته وتئ دا برمته کې جګړه جوړه شو ولې قرض نه ورکړی ځکه خو زمونږ دا یو مقوله ده د عربیانو هغه څه وایي قرض مقراض المحبت مینه قینچي کوي وایي مینه ختمی ورکې به ښه او ورکوي قرضداري له بلکل ښه خبره چې ورکې خو چې قرضدار یم ته څنګه عمل کې په سنتو چې هغه هم بیا په سنتو عمل وکړي او خپل شی واپس کړي په خدای نن ډېر زیات حالات خراب خصوصا په دې پراپرټو کې ځمکه در باندې خرڅه کړي هلکه دا مې در باندې دا راکړه دا ځمکه راله راکړه پیسې به کله راکړي په 1 کروڑ روپۍ پیسې 6 میاشتې پس دیم د 15 لکو په 1 کروڑ خرڅه کړي دا هم داسې د خدای دپاره نه کوي دته هم پتې چې شی د 15 لکو دی او 40 لکه ګټم شی د 1 لکو دی 10 لکه مفتو کې ګټم او 6 میاشتې به د نیټه شي که نه 6 میاشتې پس یو پسې ورشي کور یې ژرندی سړی بیا نه کله یې څه شو یاره په هغه په یو قرضداري راځي خو پته نشته کړی وړی نن دلته شپه سبا په کشمیر کې بل په کراچۍ کې یو ځای بل ځای چې لټی نو په هغه د ده په شان د سوونو خلکو کورونه پورې بیا په جرګو پسې ګرځي یاره چې دغه زما نه خو ځمکه ورکړه هغه خو انتقاله خو یې را خرڅه کړې ده او دغه زما نه پیسې نیولې دا نن سبا پردو پیسو ته خلکو او په سودونو ګوره یاد ساتئ سودونه څنګه ګاډې والي د بل نه هلته پیسه پې پورې ده شوروم کې به ګاډې والي د بل نه په 10 لکه روپۍ په نغدو به هم په هغه شوروم والا په 15 لکه خرڅ کړي په قرض یې په 10 واخیست او په هغه شوروم والا په نغدو په 15 لکه خرڅ کړه 15 لکه پې د هغه پاتې شوې په قسم دی چې سود دی ده ګناه ده نشته نبوي اخلاق د پیغمبر تعلیمات نشته په دې عمل وکړئ کمه خوره که نه پردې حق ولې په ځان پرېږدې قبر ته او قیامت ته پردې حق ولې وړې لږه وخوره که نه کمبخته موټر مه ګرځوه که نه په سایکل وګرځه موټر کې مه ګرځه که نه بنګله کې موسه په کچه کور کې اوسېږه که نه خلکو سره سیالي ولې تربور سره کوي نو هغه خو محنت کړی دی هغه زوی خو تعلیم کړی دی تجارت کړی او ته دغسې ناستی دی یو بل نه په دغه دوکو داکو باندې پیسې راغونډی ګناه ده په خدای قسم ګناه ده نو قرض به ورکې هم ورکا خو وګوره و دې سړي ته وګوره هر چا باندې نن سبا مه ورکوه او بیا رسول الله مبارک فرمایي چې ته قرض هغه سړي له مالک ته ورکې په ښه طریقه ورکړه مه تنګوه هغه سره ظلم مه کوه هغه سره زیاتي مه کوه نیټه دې راده د نیټې نه مخکې به خپل شی تیار کړه جنګ به ختم شي اسبني رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت جابر نه اوښ واغېسته اوښ واوره په قرض یې ترې واغېست هلکه راوله اوښه چې کله زه مدینې ته لاړ شم اوښ راوله حضرت جابر وی هغه اوښ مې نه خوښه په لاره ته د تلو وی نو په یو سفر کې روانو وی ما به وهه اوس اوښ د تلو نو وی شاته نه رسول الله مبارک را روان دی ما ته وی جابره ولې مې د الله رسوله دا اوښ مې ستړی شوی دی او که څه بلا پې شوې ده د تلو نه دی وی واګې ټینګې کا
میواګې ټینګې کوې شاته نه حضور پاک په چوکه باندې داسې لږ غوندې ووه وی چې وی وه داسې طاقت پکې پیدا شو چې د ټولو څارو نه مخکې روان شو وی بیا د پیغمبر علیه السلام د اوښې نه مخکې کېده ما به بیا راښکتې د حضور پاک د اوښې نه مخکې نه شي وی ما ته وی جابره او خرڅی بې پیسو ستا دې وی نه خرڅی ما وی یو پسو په دې وی زه د ما شو اوښه یې واغېست وی چې کله لاړم جومات ته حضور پاک ناستو ورننوتمه اوښ مې بوته چې اوښ به ورکړم او پیسې به راله حضور پاک راکړي وی ما ته وی زه اول خو 2 رکعته مونځ وکړه که جومات کې 2 رکعته تحیت المسجد یا تحیت السفر 2 رکعته مې وکړ وی ما ته وی اوښ مې چې پسو خرڅ کړی هغه شی یې راله راکړه وی چې راکړه راله او زه روان شومه قیمت مې واغېسته د هر شي شکل کې خو قیمت مې واغېسته وی چاته وی چې جابر ته اواز کا وای وی ما وی چې اوښ راته جوړ واپس کوي او زما ډېر بدي شو هغه اوښه ډېر مې بدي شو ما وی حضور پاک خو ځان نه دی خو چې یو مسکین مسافر له به ورکوي که نه اوښ راته جوړ واپس کوي وی ما ته رسول الله مبارک وی جابر دا اوښ ته واپس واله پیسې هم سته او اوښ هم سته دې ته قرضدار یې پیسې هم سته اوښ هم سته د مارونو ښه خوی به استعماله ورکولو کې هم ښه خوی او بیا قرض اغېشتو که چې قرض ورکې هم په ښه طریقه باندې قرض ورکول یوازې قرض خو نه دی دقسې دوکان دې په کرۍ ورکړی دی نو چې کرۍ وصولې نو په طریقه باندې وصول کا او چې هغه ورکوي نو هم په خپل ټیم او په خپله نیټه دې ورکړي دقسې د بچو سره خوی مینه محبت حضور پاک مبارک مونږ کوو داسې ماشوم راواغېسته او ماشوم یې ښکل که یو بانډیسې راغی وی د الله رسول ده ما خو دومره بچي دي ما قبلت واحدا ما خو اوسه پورې یو هم نه دی ښکل کړی دا بانډیسیان لږ دړنه سخت دي رسول الله مبارک وفرما چې ستا دړنه خدای رحم ایستی دی نو زه خو یې پکې نه شم اچولی دا خوله کې رحم راشي په ماشوم نو ماشوم ښکل کي حضرت حسن او حضرت حسین دین وسیو دواړه ماشومان را روانو جومات ته رالل او تیندکونه یې خوړل دغسې رسول الله مبارک په منبر ناست و تقریر یې کو دوی تیندکونه خوړل چاته یې ویلي هم شو که نه چې دا ماشومان راوچت کړي صحابو ته یې ویلي شو څه بده نه لیکن حضور پاک په خپله د منبر نه کوز شو دواړه ماشومان یې غېږ کې ونیول یو یې په د یو پتون کېښود او بل یې په دا بل پتون کېښود ځان ته یې را نږدې کړل وی دا دواړه ماشومان مې ولیدل چې را روانو تیندکونه یې خوړل وی ټینګ نه شوم ورکوز شوم روچت مې کړل څومره مینه د لور بچي څومره محبت او څومره مینه یې کړې دقسې مینه محبت د بچو سره د نوسو سره کوه نو قربانېږي بدن بچو سره ازادي مه کوه بچو ته کنزل مه کوه که ته ورته کنزل کې یو ځل دې وکړل دوباره دې وکړل بچو سره د ازادي شروع کړه نو بس بیا به دې پر مخ لګي ګورې ښځې سره به داسې ازادي نه کوې که ازادي دې ورسره وکړه قسم دې دا ښځه دې په مخ بیا لګي د اخلاقو زندګي تېره کړه بس کافرانو سره صحابه روان دي په یو لاره باندې د یمن د یو قوم مشر و سوماما هغه روان دي عمرې له عمرې خو به د کافرانو هم کولې د جاهلیت په طریقه به یې کولې صحابه ونیوه ګرفتار یې هغوی پېژنده چې د لوی قوم مشر دی ګرفتار یې کو مسجد نبوي ته یې راوست تېری وه د جومات یو ستن و هغه پورې وتاو قیدي دي کافر رسول الله صلی الله علیه وسلم ته اطلاع شو چې سوماما د اسال زوی هغه مو نیولی صیب روست یې د ستنې پورې م تړلی داسې هر سړی به یې نه نیوه خو چې چا به د مسلمانانو سره او صحابو سره ظلمونه کړي چا به زیاتي کړي نو چې دشمن اولي ویني خو دغه لوبې به ورسره کې حضور پاک وله راغی ورته کېناسته ما عندک یا سوماما لکې د څه پراته دي څه سوچ دی څه خیال دی وای هغه ورته 3 خبرې وکړې وی د الله رسوله یوه خبره خو دا ده په زړه کې مې دا سوچ دی چې ان تقتل که ته ما وجنې لکه ما به یا وجنې نو ګورې د وینې خاوند به مړ کې اونه که پرې کې بچي به راوباس ما که مړ که و ختمه شوه نو وینه ولې تویې او دویم دا که ته ما وجنې نو ګورې د لوی وینې خاوند یم د قوم سردار میم وینه مې وړه نه ده ګورې تپوس پیدا نه کېږي دمکې غوندې شو او که چېرته مال غواړې په مال مې پرېږدې وایه
څومره چې غواړې زما قوم به اوس به اطلاع وکړم مال به راشي ځکه ډېر خلک نن سبا نیسي د مال د پیسو دپاره وای او کمې خیراتي پرېږدې مفتو کې نو دومره غټ احسان به حاصل کې دومره غټه ښېګړه به وکړې چې زما ټول قوم به د غلامان به مطلب دا دی چې ډېر لوی احسان به وکړې تنعم علی شاکر ډېر لوی شکریه به دې ادا کړم یوازې زه نه زما ټول قوم به دې شکریه ادا کړي حضور پاک اسم ونه وی سارله بیا را سو ماما څه دې خیال دی ګور هر شي کې د رسول الله مبارک حکمت یې دا و چې د صحابو د اخلاق ووینه حکمت یې دا و چې مونږ قرآن وایو دا قرآن ووایو حکمت یې دا و چې دا معجزات راځي چې هغه معجزات هغه ووینئ حکمت یې دا و چې زما دین وویني چې دا دین رښتونی دی او که دا غلط دی لکه جومات ستنې پورې تړلی شوی ډېرو له دعوتونه مو ورکړي د لړ دعوت ته نه ورکړ سبا بیا ته تپوس کوي سو ماما ما عندک څه دي څه دې خیال دی هغه ورته وایي هغه پرونه درې خبرې په درېیمه ورځ بیا رسول الله مبارک راغی وی سو ماما څه دې خیال دی زړه کې د څه پراته دي وی صاحب چې هغه درې مې کړي دي مقته دي که احسان کې نو ډېر لوی شکر ګزار به دې شم زه څه کوې چې زما قوم به دې شکریه ادا کړي شاکر عظیمه طالبان پې پوهېږي تنوین مې د تعظیم او که پیسې غواړې څومره غواړې د ترازي او که مې وجنې نو بس صاحب وینه به تویې کې نو بدل بدن اغېشتې شي نو لویه وینه ده حضور پاک صحابو ته وی اتقوا صماما پرېږدې ځه خیراتي مې پرېښوده او دلته کې وجلې م شو چې راشه دا به مړ کړمه نور سرداران به ویریږي او زما صحابو ته بیا غږ نه کوي مال یې ته اغېشتې شو لکه د بدر د قیدیانو نه چې فدیه اغېشتې ده اما منا بعد و اما فدان قرآن شریف کې الله فرمایي پیسې به هغه دونه راوړه دومره پیسې موږ به ځان د جهاد له تورې والو لیکن حضور پاک دلته کې څه کوي وی ځه خوشې کې مفتو کې معاف کړه دشمن دی ګورې د قوم سردار دی په ګوتو ورغلی دی او پرېښه دې ته اخلاق نبوي وی ته به دشمن پرېږدې خوشې به یې کړې چې لاس له دې راشي نه خو چې څنګه یې پرېښوده د جومات نه بهر ووته نو نږدې یو باغ و د کجورو هغې کې چینه والته لاړ هلته یې ولمبل ځان یې صفا کړ او بیا د هغې نه پس جومات ته واپس راغی او د رسول الله مبارک مخکې کېناست او ګونټې ماتې کړې وایي د الله رسول ایمان راته ښایي مسلمان شو دا د پیغمبر د خوی اثر ښه اخلاق وکړه چې کم کمال دی په خدای که دا بل شي کې شته بس مسلمان شو او بیا ورته څه وایي د الله رسوله وی قسم دی چې د دې نه مخکې ستا د مخ نه مې بل مخ زیات بدي نه شو ستا مخ مې ډېر بدي شو نن ستا د مخ نه محبوب مخ ماته بل نشته ستا د کلي نه مبغوث کلي ماته بل نو ډېر مې بدي شو په ټوله دنیا کې نن ستا کلي ماته ډېر محبوب دی ستا د دین نه مبغوث ډېر مې بدي شو ستا دین په ټولو دینونو کې نن ستا د دین نه محبوب ترین دین ماته بل نشته ډېر مې خوښ دی الله رسوله زه خو عمرې راتلم ستا مرګرو ونیوم څه وکړم ویې لاړ شه په عمره اسلام په طریقه چلې وته خو عمرې له لاړ چې هلته لاړ د مکې مشرکانو ته پته لګېدلې وه چې ثمامه د قوم سردار مسلمان دی ټول قوم به اوس مسلمان کېږي چې هلته څنګه لاړ او طواف یې کو کافران پرې رالل ورته یې ویې لاړې بېدینه شوې پلار نیکه دین دې پرېښوده ویې نه بېدینه نه یم د رسول الله مبارک سره مې په یو لاس باندې ایمان او اسلام قبول کړی دین مې قبول کړی دی ښه دي او ګورې پام کوې ګوتې راوړړی ځکه مکې ته به د علاقې نه غله راتله غنم وربشې روجې دا به د در علاقې نه راتل وایي پام کوې اوس به وایي تاسو له غله اهله راځي چې رسول الله مبارک وچلېږه که هغه ووایي راځي به که هغه ووایي نه یو دانه به هم درته نه راځي فورا تابعدار شو د حضور پاک او بیا چې کلي ته لاړ ټول قوم خدای مسلمانان کړ نه ولا رسول الله مبارک بخاری کې کتابونو کې شته دعوت نه دی ورکړی چې مسلمان شي دی ورته نه وایي چې کلمې شهادت ووایه دی ورته نه وایي چې دوزخ ته به ځې دی ورته نه وایي چې مسلمان چې جنت ته به ځې په څه مسلمان شو د حضور پاک او د صحابو په اخلاق ښه خوی استعمال که هر څه به ټیک ټاک نن موږ بد اخلاقه یو ایو کافر چې مسلمان که په مینتونو چې مسلمان شو او واپس را روانو وی دا مانځله جومات ته ځو چې جومات ته راتل وی سپلی وباسه ویې ویستې وی دا ځان سره ونیسه مخکې ځو وی دا ولې
عبادت خانه خو مقدس شی دی، مونږ خو خپل عبادت خانې ته سپلی نه داخلولې او تاسو وی دا دلته خلک پټوي. وی څوک دلته کافر شته؟ نه دا د مونږ مسلمانانو کې بعضې خلک یې هغې سپلی پټوي، سپلی واپس پورته واچولو د اسلام مې نرې پکار چې خلکو را په جومات کې د خدای په کور کې سپلی پټوي. وایي پټېږي که نه پټېږي؟ د خدای کور دا زمونږ بد اخلاقي ده. مونږ جومات ته جرنده و، دا جرنده جومات ته ولې وایي چې څوک ته لوډ سپیکر پټ نه کړي؟ ورشه نن د جومات نه سولر یې پټېږي، ورشه د جومات نه نن د سولر هغه مشین پټېږي، ورشه د جومات نه نن لوډ سپیکر پټېږي، ورشه د جومات ته نن جانماز پټېږي. دا جانماز چې هغه خرڅوي رښتیا ووایې غل چې دا خرڅوي خلکو ته پته چې دا غل دی او که نه دی وایې ټوله دنیا ته پته ده. دا غشتل حرام دي په څلور مذهبه ګناه ده چې تا ته پته ده چې دا غل دی او تا ته پته ده چې د سلو شی په اتیاو په 50 خرڅوي، تا ته پته ده دا نشی دی چې یو ځای نه به یې را پټ کړي یا جومات نه یا د کور یا د بل چا نه، نو پردی ملک خرڅولی نشي در سره. دا خو پردی جانماز دی، دا خو پردی سولر دی، دا خو پردی شیشه ده او دی خرڅوي تا ته ښه یعنې هر سړي ته پته ده چې دا د غلا مال دی. چې څوک یې تیلی هغه ته ښه پته ده ماشومان نه دي چې دا د غلا مال دی، دا سړی غل دی پته ورته لګي او دا سړی غلم دی او دا شی په دونه کم قیمت خرڅوي دا د غلا دی، نو دا غلا مال شو نو پردی مال خرڅي نه. خرڅوونکی هم ګناهګار دی، غشتونکی هم ګناهګار او په هغه جانماز دا خلک مونځ هم کوي بله د 500 جانماز راته په 50 روپۍ میلو شو او ښځې ته مو یوه کوه پې مونځ د پاسه، کوه پې مونځ کشتی ده چې دوزخ ته پې لاړ شي. کوه پې مونځ دا زمونږ حال دی. جومات نه غلا کوو، د خدای نه غلا کوو. جومات خو د خدای کور دی، مساجد بیوت الله سوچ نشته، د خدای نه غلا کوو. خدای ته نه نیسي والله خو صبر کوي. دنیا ده د عمل ځای دی، که قبر را روان دی، ځانکدن را روان دی، اخرت را روان دی، دلته و بیا الله پوهېږي. جردم جومات ته ولی های های خدایا دا مسلمانان دي مسلمان غلا کوي یې کوم ځای نه کوي خدای کور نه کوي. هلته جمعې مانځل وایي سپلی دې بل پټ کړي، هلته جمعې مونځ کوي موټرسایکل دې بل پټ کړي، هلته مدرسه کې طالب دی د پیغمبر حدیثو ته ناست دی، د الله قرآن ته ناست دی، چې راشي موټرسایکل نشته څه شو چا بوتلی دی. هلکه هندو که سیکو که انګریزو که یهودي و څوک مسلمان دا پیسې به دې وړي او ماشومانو بچو له پې ډوډۍ خوري. د ده به دا تېرېږي څنګه چې د یو غریب مسکین طالب نه چې پردی ډوډۍ ته په جومات کې ناست دی او د پیغمبر حدیث وایي دا رزق به ستا ظالمه تېرېږي څنګه، دا به ستا د ښځې تېرېږي څنګه، دا به ستا د ماشومانو تېرېږي څنګه. بد اخلاقي شو. ملایان یو پسې په لوډ سپیکر لګیا دی، بل پسې په لوډ سپیکر لګیا دی. هلکه د دین په مسئلې اختلاف دی نو یو بل سره کښېنئ که نه ظالمان. دا چا یو ملا نه خبره د خولې نه وتې ده، ما نه به د خولې نه یو خبره وتي زه به پرې نه یم پوه شوی، ځه غلطه به مې کړې ځه نه یم پوه شوی. مثال غلطه به مې د خولې نه وتي یا به مې په قص ویلي خو بس ما ته به هغه مسله ټیک معلومېده وي به غلطه ځه نو راشه ما صرفه ما پس به لوډ سپیکر ورته ولې خېږي پیاله چای به مسکم ډوډۍ ما ته ووایه چې دا خبره دې غلطه کړې ده. واقعي که غلطه وه که زه مسلمان یم زه ویم چې بیا به نه کوم، زه به په لوډ سپیکر ووایم چې ما نه ګورئ بله جمعه یو خبره د خولې نه وتېره ما ته خو ټیک ښکارېده خو ما یو مولوي صاحب ما ته ووایي چې دا غلطه وه بس دا خپل عمل مه کوئ. دا څه خبره تاسو ټیپر مولی خو نه دي چې ته د ما نه وړې، دا خو دین دی. زه بل ته ښیم ما ته تو ښایې ظالمه که نه، بل خطا کېږي زه یې ټیک کومه او زه خطا شم راشم ما ټیک که نه ما ته ووایه که نه ما له کور ته راشه پیاله چای هم در باندې کوم شکریه به دې به دا کوم. دا یوازې ځان نه ده ټول دا لګیا دی. یا یو ملا پسې بلبل ملا پسې یو ته کافر مشرک بلبل ته کافر مشرک ټوله دنیا په هغه مخته کړې. هغه مولا ومنه او که دا مولا ومنه بد اخلاقي. وره حضور پاک د خندق د غزا نه فارغ شو دا ټکې ووایه. جبریل علیه السلام راغی وی د الله رسوله تا خو د جنگ سامان کوز که ما خو نه دي کوز کړی. ولې وی څه وی اخرج الیهم بنو قریظه یهودیانو په دغه خندق کې ډېر لوی ظلم کړی وی دوی پسې ځه. بس صحابو ته رسول الله مبارک وفرمایل وی ځې شابه بنو قریظه ته یهودیان دي د مدینې ورې نه بار د دوی علاقه وه. وی د ماښام مونځ به بنو قریظه ته رسوی. دا ټکې واورئ د ماښام مونځ به کوم ځای ته رسوی بنو قریظه ته بل هلته به مونځ کوی. اوس چې په لاره روانو
په لاره پې ماښام راغی. بعضې صحابه وایي چې مونږ خو دلته مونځ نه کوو ځکه رسول الله مبارک فرمایلي و چې د ماښام مونځ به هلته رسوی نو قضا دې شي خو هلته به رسو. نو مونځ ترې قضا شو خو بنو قریظه ورته هلته ورسو. د پیغمبر علیه السلام په هغه ظاهري خبره عمل وکړه چې هلته ورسوی. بس هلته رسو قضا دې شي خو هلته رسو. پیغمبر ویلي دي، پیغمبر ته الله دا حکم کوي. دا مونځ 2 رکعاته او 4 شو، دا 4 شو، دا 2 شو. مونځ کې خبرې دي بدبندې شوې. دا ټول حکمونه پیغمبر بیانوي خلکو ته. هغه نور ووایي چې نه 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 مونځ کوو مونځ قضا کېږي. د پیغمبر مقصد دا نه و چې هلته مونځ وکړې، د هغه مقصد دا و چې زر ځئ. هلکه چې زه تا ته ویم چې شابه چا سرې ته ځه خو مازدیګر مونځ به هلته رسې او مازدیګر مونځ نه قضا کېږي نو ته به څه کوې ورسره؟ ته به یې په لاره وکړې. او مطلب دا دی زما د خبرې چې زر ځه. هغې وی د پیغمبر مقصد دا و چې بل کار مه کوې زر دی، دا نه چې مونځ قضا کوې. هغې په لاره مونځ وکړو بیا لاړل. چې رسول الله مبارک راغی وی صیب نیمو خلکو هغه چل وکړه نیم دا چل وکړه. تا وی مونځ هلته ورسوې، نیمو قضا که خو هلته یې ورسو. او نیمو وی چې د پیغمبر مبارک دا مطلب نه دی چې مونځ قضا کوې، هغه مطلب تلواره وه. نو بس په تلواره رالو مونځ ولې قضا کړو؟ حضور پاک د دواړو ته وی ټیک کارم کړی دی. سم نشته. مونږ طالبانو ته یو د حدیث په ظاهر عمل وکړه، یو یې په باطن عمل وکړه. لکل آیت منها ظهر و بطن. بس خبر کړه دین خو الله ډېر فراخه مونږ له راکړی. دین کې ډېر وسعت دی. یو باز لګیا لوډ سپیکر باندې لګیا دی، دغه مولا داسې و دا مولا داسې و دا مولا داسې و دا مولا داسې. او بعضې بیا ناستي د دین دشمنان دې ته ناستي بیا د دین دشمنان بعضه پټکیم تر یو پکې پټکې تړی دی. غټ شیخ الاسلام دی ناموم ریګیره ده اوره پټکیم تړلی دی. غټ شیخ الاسلام دی ناموم ریګیرم ده. او شکل ته چې ته ګورې نو 15 او 10 کافران به بې روزانه مسلمانان کېږي. هغه صرف دې ته ناست دی چې یو ملا بل پسې ویلې ده حقه خبره پسې نشر کوي. وګوره که نه دا ملا کې دا چل دقه مولیانو پسې نښه دی چې دا یو ملا بل پسې وي بل بل پسې وي بل بل پسې وي. دې ته ناست دی چې خلکو ته دا خبرې ور ورسوي او خلکو ته وښیي وګورئ مولیانو ته که نه دا مولا داسې ده هغه بل پسې لګیا دی. ګوره که نه دې مولا ته کنځل کوي، ګوره که نه دې مولا کې دا عیب دی بل ورپسې لګیا دی. هغه مولیان خلکو ته بدنامولو کوشش کوي او مایکونه ورته لګېدلي. دجالي فتنې دي، دجالي فتنې. اخلاقیات چا کې هم نشته. ما ته یو سړي کنځل وکړل نو ته به هغه په لوډ سپیکر وایې چې پلانکي ته چا کنځل وکړل. هغه پوه کوې مه کوه دا کنځل، کور ته ورته لاړ شه. نو ته نیټ ته خېږې نو وایې پلانکي ورته کنځل وکړل وایه دا کنځل یې وایي دا دي. آی کنځل خوره ظالمه. دا اخلاقیات په مونږ کې نشته. مخه پکېږي شو. یو خبره درته کوم، مایوسي به نه کوو، مایوسي به نه کوو. شکر الحمدلله پرون مې نن هم درته وی د خدای فضل دی. ډېر خلک داسې دي چې هغې د رسول الله مبارک که 100% نه په 50 او 50% اخلاقیاتو برابر دی الحمدلله. که دلته خلک لګیا دي مولیانو پسې کنځلې کوي، ورشه د دنیا خلک دي چې هغې د خپلو بچو نه عالمان جوړ کړل. دومره عالمان پخوا نو په کلو کې لکه اوس چې څونه پیدا دي، دومره قاریان نو لکه دا اوس دي، دومره حافظان نو لکه دا اوس دي. یو قهري صاحب شاګرد نه مې تپوس وکړ مخکنۍ خبره ده، هلکه مې ختم دی په تراوو کې وکوي او مې د سره فاتح وی مونږ خو په 6 کسه ختم وکړو. په 6 کسه په تراوو کې ختم یو وی کسان ګڼو نمبر هم نه راته نو. الحمدلله په دې کلي کې دا ظفرخان والا ناست دی، دا جی صاحب ناست دی مخامخ راته. زمونږ په تورنګزو کې 2 حافظان، حبیب الرحمن حافظ صاحب او د قاسم خیل حافظ صاحب، اسرائیل حافظ صاحب، دا 2 حافظان ماته او دا به مکسر بارو. نو دلته یو بل د جورې حافظ صاحب هغه به ختم کو. حافظان نو راشه نن زه په خپل کلي کې حافظان نشم شمېرلی. نو که دې خوا دین دشمني شروع ده، اخوا دین په ترقۍ روان دی انشاءالله العزیز. او دا خلک چې دا نن مولیان سپکوي او دا خبرې نیټونو له ورکوي او خلک په مولیانو بې اعتماده کوي او دا یو بل پسې لګیا دي، دا یو ګنده هوا ده. دا راله او تېره به شي انشاءالله العزیز. غلبه د باطل نی، غلبه د چا وي وایه د حقي. خو مونږ خو به وایو که نه چې اخلاق ښه کړئ. او دا بیان چې زه کوم یوازې تاسو ته نه کوم، ځان ته هم کوم. زه د الله نه هم دا سوال کوم چې الله مال هم ښه خوی راکړي، هغه خوی چې د رسول الله مبارک خوی. ابو سفیان هغه کافر و صاحب چې د مکې سردار دا ورس
د مکې سردار دی د کافرانو په جنگ احد کې غزوه احد کې ورته وایي او یا صحابه چې شهیدان شو او د رسول الله مبارک تر د حضرت حمزه وجود چور چور شو پوز او غوږونه اوس د الغابي لیکلي دا ته کټ شو د دغه جنگ د کافرانو سردار څوک دی ابو سفیان او بیا وروسته په خندق کې غزوه خندق کې چې 10,000 کسان رالل او په مدینه حمله وکړه او نیت یې دا و چې مسلمانان سره د رسول الله مبارک به ختمو د کافرانو سردار څوک دی دغه ابو سفیان مکمل سردار او بیا چې رسول الله مبارک مکې ته ته او په حدیبیه کې منع کو چې نه به راځې او صلح وشوه دا چا منع که سردار څوک ابو سفیان صحابه به ورته خوټ کېدل چې خدای دې به موږ له کوم دی په ګوتو راځي دی خو موږ پسې مدینې ته موږ خو د نه هجرت وکړه کور هم درته پرېښو وطن هم درته پرېښو څاروي هم درته پرېښودل ځمکې هم درته پرېښودل ډک کورونه هم درته پرېښودل او مدینې ته رالو نو د خدای بنده بیا هم نه خلاصېږي خو چې کله د فتحې د مکې وشوه رسول الله مبارک روان شو 10,000 لښکر د مسلمانانو دی او مکې ته نږدې شو نو هغوی ته اطلاع ورسېدله چې مسلمانان روان دي په مقام لکه دغه ابو سفیان راووت د سره د یو دوه ملګرو چې څنګه راووته چې ګوره معلومات اخلو چې واقعي دا خبره رښتیا د مسلمانان په مکه چړی کوي حمله کوي او که دروغه ده چې رالل یو ځای کې روان دي ګوري یو ځای کې اور بلیږي لوګي دي ایو بل ته ویل که دا اورونه بلیږي لوګي دي داسې دی لکه د عرفې میدان عرفه کې ډېر خلک په میدان کې به هغه زمانه کې را یو ځای شو غرمه میدان له ډوډۍ پخوله لوګي به هغه ورته وی چې نه دا ډېر زیات لوګي دي دا څنګه به یاره وایي دا پلانکي خلکو دغلته پلانکي کلی دی هغوی تنوره جوړې دي بنو عمر ورته وی هغه لږ دي دا ورونه ډېر دي دا دغه د صحابو دمه کړې وه او ځان له خوراک ماغه پخلی کوو نو لوګي خطر په دې سوچ کې چې د رسول الله مبارک څوکیداران صحابه وو هغې ولیدل او فورا ورپسې رالل او ګرفتار یې کړه او د مټې ونیول نبي علیه السلام دی درې واړه روان کړه اوس ته به سوې زه به سوې هر سړی به وایي چې ارمان دا دی چې اوس حقه چل ورسره وکړي کوم چې دوی حضرت حمزه سره کړی د دشمنان سرداران دي درې واړه او حضرت عمر کې هم دقه جذبه و رضی الله عنه چې هغه ولیدل بس اسې ورپسې اوس غلو مطلب یې دا چې د رسول الله مبارک خوی مونږ ته معلوم دی که هغه له ورسېدل ماپ کېږي چې په لاره یې چپه کړم په لاره یې بېغمه کړم او دوی فورا په دین په منډه روان دي چې عمر راپسې را روان دی هغوی ته خو د عمر خوی معلوم و په دقه دی چې حضور پاک ته دوی درې واړه ورسېدل او حضرت عمر ورپسې ورسېد وایي د الله رسول زما دې تورې ته یې پرېږده مونږ له خو دې پړه پورې ودرولې وینا عمره کېده الله دغه درې واړه سرداران د مکې چې حضور پاک له څومره صحابه شهیدان کړي څومره جنګونه کړي د دواړو جهانو سردار مکمل معاف کړل او بیا ورته حضرت عباس وی صاحب ابو سفیان له لږ عزت ورکړه کنه د دې مکې سردار دی وی خره د عزت دی چې د کور ته څوک دننه شو هغه ته امن او وی صاحب زما کور کې ټول د مکې خلک نه راځي وی ښه چې څوک جومات ته رالل حرم ته ام په امن وی جومات هم راکوټې ټول پکې نه راځي وی ښه چې چا ځان پسې کو دروازه بنده کړو توره یې مونږ پسې راونه ویسته هغه ته هم امن ځه ابو سفیان څه وی هغه وخت مې ظاهر کې کلمه وی مسلمان شوم ظاهر کې خو پړه کې مې ایمان نو وروستو په زړه کې ایمان مضبوط شو راغې مکې ته چې څنګه راغې وی هلک خلکه ما دله یو ښه خبر راوړی دی یا خپلو کورونو ته دننه شئ دروازې بندې کړئ په امن یا زما کور ته راځئ په امن یا جومات ته راځئ په امن ښځه یې وهنده د عتبه لور وه د ډېر لوی سردار وه ډېره لور وه او هغه ښځه وه چې په احد کې د شهیدانو ته ګډېده هغه ښځه وه چې د حضرت حمزه په زړه باندې او په اینه چکونه لګولي راله او د ابو سفیان یې د ګیرې نه ونیو وی ته څه کړې وړې او قوم ته یې وی راودې تورې راوالی په مونږ به خلک راځي په مونږ به مسلمانان حملې کوي شابه تورې نیزې راوالی جنګي سامان راوالی او ابو سفیان ته یې وی کمزورې خبرې مه کوه خلک مه یروه ګیرې نه یې کلک ابو سفیان د خپل خاوند ونیو ارسلي لحیتي اخوکه ګیره پرېږده نیکبختې کور ته ننوځه دومره لښکر دی چې ستا قوم یې مقابله نشي کولی
هغې د دواړو جهانو مبارک سردار په مکه مکرمه او صحبه صحابه رالل او لګیا دي خپل طوافونه کوي خلک په امان صرف یو څو کسانو چې هغه مباح الدم او هغوی ډېرې مضبوطې غلطۍ کړې وې نو رسول الله مبارک د هغې متعلق ویلي و چې دا به نه پرېږدو عیسی یو څو کسان دا به مړو باقي به ټول معاف دی کافر هم معاف مسلمان خو معاف دی کافر هم معاف کمزوري مسلمان چې هلته او کافران ټول معاف زما ترم چې چا وجلې دی هغه هم پکې معاف د ما د تر سینه چا پرې کړې ده هم پکې معاف د ما د تر په زړه او په اینه چې چا چکونه لګولي دي هم ورکې معاف اثر یې څه شو صحابه وی مونږ وی چې نن به زمونږ عزت لوټ کېږي هغې خو مطلب دا چې دشمن په دشمن ورشي نو نن سبا خو دا ښځې یا به هر څه ورسره کوي نن به زمونږ عزتونه لوټ شي نن به زمونږ په کور کې دننه زمونږ خویندو سره زمونږ لوڼو سره زمونږ میندو سره زمونږ ښځو سره بدعملۍ کېږي ولې دشمن دی هر دشمن خو هر څه کوي نن به زمونږ مالونه لوټ شي دا مسلمانان به مونږ نه خپلې بدلې هغې خو پې دا ګمان نه کو وی سم نه شو اړو څوک رانلل وی مونږ ماشومانو ته وی چې تاسو ورشه چې دا خبره غلطه ده او که دا رښتونې ده ځکه په مونږ خو څوک رانلل وی چې ماشومان لاړل واپس رالل وی چې مسلمانان خو راغلي د بیت الله نه تاویږي او طوافونه کوي نه یې د چا پیاله یې ماته کړه نه یې د چا جام پټ کړه نه د چا د ښځې عزت واغېست نه د چا د لور عزت واغېسته نه یې څوک وینځه کړه او نه یې څوک غلام وکړه او نه چا نه څپېړه ویسته لګیا دي بس معافي کړ ټول حضور پاک اعلان زه ټول معافي بیت الله نه دننه بوتان را مات کړل بار چې کوم بوتان وغې ختم کړل جاء الحق وزهق الباطل حق راغی باطل ختم او حضرت بلال ته وایي خېجه د بیت الله سر ته او بانګ ووایه نن د الله د توحید د وحدانیت اواز اوچت کا اقه هنده اقه ښځه سره د نورو ښځو راغونډې شوې وایي مونږ ایمان راوړو خو ځان یې پټ کړی دی په برقه کې هغې وی چې زما ایمان نه قبلیږي ما هغه جرم کړی دی چې هغه جرم په تاریخ کې اړو چا کړی نه دی د پیغمبر تره له بې سینه شلولې ته پوزه او سترګه مې ترې پرې کړې ده پوزه مې ترې پرې کړې سترګې مې ترې ایستې دي غوږونه مې ترې پرې کړي دي زړه باندې مې ورې چکونه لګولي دي هغه نه مې قیمې جوړې کړي دي زما ایمان به کوم ځای قبول شي ځان یې په برقه کې پټ کړی دی چې دا نورې ښځې به معاف شي زه به هم پکې منځ کې معاف شم او که دې وپېژندم پې حضور پاک خو مې پېژنې د کلي سړی مې رالل ښځې راغونډې شوې حضور پاک ته چې هغې ښځې راغونډې دي او هغې ایمان وروړي بیعت کوي وله ورغې چې ورغې و یو څو خبرې واورې یو خو ښځې او مال لاس نه راکوي ښځو سره لاس جنګول ګناه ده د خولې بیعت کوي او دویم یو ښځه مشره کې ډېرې به خبرې نه کوي د هغې یوې ښځې سره چې ما خبرې وکړې ټولو سره به هنده مشره وه د ابو سفیان د دې سردار ښځه ده د عتبه وډېره لور ده د شیبه رویره ده د لوی خاندان ښځه ده خو ځان یې پټ کړی حضور پاک ته وایي دا زموږ مشره ده دا به سره خبرې وکړي نبي علیه السلام ورته ایمان راوړی یو څو شرطونه دي وایه یو شرط دا چې شرک به نه کوې شرک ډېر قبیحه ګناه ده بوتانو ته سجدې عبادت به نه کوې هنده ورته وایي دا شرط قبول دی وایي مونږ تر اوسه پورې دي بوتانو ته چغې ووالې مونږ له څه راکړی بس تا منظور بیا ورته څه وایي وایي زناکارۍ به نه کوې او ورته څه وایي خو سرداره ده د سردار لور ده سردار باندې واده ده او ورته وایي دا شرطونه مه لګوه وایي دا ستا شریف قوم دی دا زنا والا نه دی او ستا قوم دی زناکارۍ والا دي دا شرط مه لګوه مونږ زناکارۍ نه کوو رسول الله مبارک نه چې دا ښځه له څنګه ښځه ده دا خو ایمان هم راوړي رټ جواب هم کوي بیا ورته څه وایي بچي به نه وجنې ښځه بچي وجل کړ او ورته څه وایي مونږ یې نه وجنو مونږ واړه لوی کړل تا له په جنګونو کې مړه کړل خدای دا له څنګه ښځه ده بیا ورته وایي غلا به نه کوې ځکه ښځې اکثر د خاوند نه شی پټوي او پټې خرڅوي دا شی په ښځو کې شته پټ غوندې د خاوند نه به شی په پټه دا د بخیل خاوند نه کوي چې کوم خاوند بخیل نه ورکوي نو هغه نه غلا نه کوي خو چې کوم بخیلي نو د هغه نه پټ غوندې غلا کوي ښځه دا د ښځو عادت دی دې باندې به ښځې نه وهې ځان به پې شپېلې کوې او که نه که په دې وال کوې خو بس هر کور کې به جګړی دا شته دا شی دا ښځې دا خاوند نه کله ګوړه پټه خرڅوي کله دانې جوار پټ خرڅوي کله غنم پټ خرڅوي کله نغدې پیسې به دنه والي ای سړیه وختې مې ټماټر راغلي ما د 500-300 روپو اخیستې ګران شوي منځ کې به یې 50 اخیستې
تا نه به غوټه کې دی نو ولې زمونږ خو ماشومان نه یو هر سړی پوهېږي خو بس بعضې څیز کې به ځان شپېلی کوي یعنې جګړه جوړېږي نو مینه داسې ده که نه که ځان نه شپېلی کوي خو جنګ جوړېږي بیا به څه کوي او دا خو هغه زمانه نه ده پخوا به خلکو ښه د پلار کره او چړه اوس خو تا شړي پخوا به د ښه د پلار کره اوس که خوا دې خوا کوې ها وځه هلته زامن ورسره زامن قسم دې ګوره ډېر پلارانه نن د ښځو له لاسه غریبانه جوماتونو کې ناست دي چې د شپې له لاړ شي ګنې بس په جومات کې پروت دی خلک وایي دا نیک شوی دی نیک نه ښځې را په مخه کړي او ډېر پکې خفه کېږو نه کفته کومه ډېر پکې داسې چې څلوېښتو ورځو له څلورو میاشتو لمځي دا غریبان په مخه شوي دي دنګه چې بیا را نه شي نو بس غریب بل څوک وي هلکه وي دلال به یو څه روزه به ولګو چې په هغې کې واپس را شي تندې ورته بوټي زه وایي څلوېښت به ولګ دا د دین کار به هم کوو او د دې بلا نه به هم خلاص یو دا ولې دا تاسو زما په اصولو عمل نه کوئ عمل دا دی چې بعضې څیزونو کې به ځان شپېلی کوې بس په دې به دې ژوند تېرېږي اوس هغې خو ځان پټ کړی دی حضور پاک ورته فرمایي غلا به نه کوئ هندې نه بس دې وخت کې ځان پرې پټ کړی دی خبره تې وته وایي د الله رسول وایي زما خاوند دی ابوسفیان وایي که د هغه نه څه شی پټومه بخیل دی وایي او د هغه په بچو یې لګومه نو دا هم غلا ده خو چې دی وایي زما خاوند ابوسفیان نو حضور پاک ورته وایي انت هند بنت عتبه وایي ته هندی څه د عتبه لور ځکه ابوسفیان چې تا خاوند یاد که په هغه خو د هنده واده ده د عتبه لور ده بس پره پیدو شوه وایي صاحب هندی یم ما ځان پټ کړی ما هغه جرم کړی دی چې په تاریخ کې د اسمان لاندې او د ځمکې د پاسه چا نه دی کړی دا تر سره ما ډېر زیاتې کړی نو مې زما ایمان یقین نه دی که قبول شي نو ما ځان بورقه کې پټ کړی چې زه دا ټولې به ماف شي زه به هم په ډله کې ماف شم وایي زما دا شرطونه چې مې درته ووایي دا منې وایي یو زه ټول معاف یې هغه هند هم معاف شو هر څه معاف شو نن به صیبه د یو سړي یو چا نه څپېړی ایستي دی به ورشي کور ته یاره دغسې ستا بچي نماز زماز وي څپېړی ایستله او ما معاف کړه نه معافي چېرته کړو نن به معمولي جګړه شوي او ته به کوڅې له ورشې ما معاف کړه دا سوال نه پیدا کړي معافي پکې چا راوستی نن سبا چې چاله کور ته ورشي هغه اسمان ته سر ورسېږي شکر وباسه چې در لرې څوک رالی شکر وباسه نه بدل بالم بدل الی یو په ځای دوه بیا به څه کې بدل الی هغه در باندې مخکې شو دا پیټارې دله وي بیا به څه کې بیا به ته ځای مینتونه به کوې ابدا نه معاف کوي صل من قطعک واعف عمن ظلمک حضور پاک فرمایي یو چې څوک په رشته کې د صلې رحمۍ پرېږدي ته مه پرېږده او دویم دا چې څوک درته وایي ما معاف که معاف کوه کور ته دله راغې ما معاف که ځه د الله په نوم مې معاف کړې نه دې څه وایي دوی وایي نه که مې معاف کړه خو بیا زه کمزوری شوم که نه بیا خو به خلک وایي چې وګوره ویم واو معاف یې هم که نه رسول الله مبارک په دریو څیزونو قسم خو د ترمذي کې حدیث دی په څو باندې په دریو د پیغمبر مبارک اسم خبره به مونږ منو رښتونی دی په دریو یو پکې دا دی وایي که چا د الله دپاره څوک معاف کړل دې به بېعزته کېږي نه دله به خدای عزت ورکوي نن سبا که چا له دروازې له لاړې جرګم به لګو دی ما معاف که نه دی معاف کوي نور هم اوچت شي شکر وباسه څوک هم چې دله راغې او داسې معمولي خوا دې خوی او دله معافي غوښته معاف کوی د الله دپاره معاف کوي دا نبوي خوی دی نو د دواړو جهانو مبارک سردار فرمایي بعثتو لاتمم مکارم الاخلاق چې خلکو دا خویونه ښه بس برابر مضبوط کم او برابر یې کم او هغه معاشره د صحابو یې جوړه کړه یو صحابي ګوره یو صحابي د بهترینو اخلاقو نمونه ده بس دغه خویونه به مونږ په ځان کې پیدا کوو زما د خبرې دا یو سبق دی چې ما تاسو ته نن وارو چې مونږ به ښه خوی استعمالو ملا زه ځان ته لاول ویم زه به هم ښه خوی استعمالوم علما به هم ښه خوی استعمالوي حافظان به هم ښه خوی استعمالوي ښځه به هم ښه تاسو هم ټول او په ښه خوی تاسو مونږ ښه پوهېږو دا نه چې پرې نه پوهېږو دا به استعمالو کوشش به کوو چې مونږه ښکلې د اتفاق ژوند تېر کړو د اجتماع ژوند تېر کړو خشته ژوند تېر کړو د سوکالۍ ژوند تېر کړو او دا ښکلې وطن پاکستان اوهو دا چې تاسو بار ته لاړ شئ د دې وطن په قدر به پېښ شئ تاسو ته د خپل وطن قدر نه دی معلوم زه خو ته په دنیا ګرځېدلی په خدای یقین وکړه چې په اسلامي ملکونو کې وګرځې اسلامي ملکونو کې نو تا له به بیا د دې پاکستان قدر راشي
او بیا دویمه راته ویمه په پاکستان کې د خپلې صوبې قدر بدر شي ورشئ تاسو سند ته لاړ شئ او په هغه میرو کې وګورئ څوک مونځ نه کوي جوماتونو کې دوه دوه لیشتې درب ولاړ شکر دی عالمان شته حافظان شته قاریان شته موږ له خدای ډېر ښه شته ملک را کړی دی ښکلې صوبه خدای را کړې ده ګوټ په ګوټ جومات راته جوړ دی الحمدلله ګوټ په ګوټ جامع مسجد جوړ دی هر قوم کې یو عالم حافظ شته دین درته ښیي د خدای شکر ادا کوي مدرسې شته ماشوم بوتې شي پکې داخل کا لله فی الله ورته سبق ښیي قرآن ورته ښیي هر جومات کې د قرآن درس شروع دی شکر نو باسئ تبلیغ والا د ته په کوڅو کې پیسه خرچه خپله کوي بسترو په اوږو په کوڅو کې درپسې ګرځي او مونځ او دس او دا څیزونه درته ښیي شکر نو باسئ موږ به د خدای شکر ادا کوو ټول به وایي الحمدلله ډېر ښکلی ملک خدای راکړه ښکلې صوبه ښکلي مسلمانان الحمدلله زموږ جوماتونه په مسلمانۍ ډک دي د الله پاک فضل هر جومات کې جمع د امام دی د الله پاک فضل نو موږ له پکار دي چې موږ د ښو اخلاقو مظاهره وکړو یو بل سره اتفاق ژوند تېر کړو دا د ګاونډي سره او د رشته دار سره دا جګړې او د اختلافات موږ شاته وغورځو د خپل عالم قدر وکړو عالم په خپلو مقتدیانو لاس کې دي د بچو په نظر ورته وګوري هر څه به ټیک تاک رواني الله دې زمونږ بهترین اخلاق نصیب کړي اخلاق نبویه الله جلک دی الله په مونږ کې پیدا کړي یا الله سبا دې بیماران دی الله روغ صحتونه ورکړي قرضداران دې قرضونه اخلاص کړي ډېر دوستان دې ټلیفونونه یې کړي دي او څوک راغلي دي دعاګانې غواړي الله تا ته هغه خلک معلوم دي د هغې دعاګانې معلومې دي پروردګار یې ولې قبولې الله چاته چې څه پریشانۍ دي په خوشحالو یې بدلې کړي الله چې چاته څه مصیبتونه دي او له په خوشحالو بدلې کړي یا الله موږ د بغضیانو د بغضونو نه وساتې الله د حاسدینو د حسد نه مو ساتې الله د شریانو د شر نه مو ساتې الله د بدنظرو د بدنظرو نه مو ساتې الله د کوډګرو د کوډو نه مو ساتې الله په بچو نوسو کې حافظان او عالمان پیدا کړي الله د ټولو مسلمانانو اتفاق پیدا کړي الله زموږ د ملک د ملک حفاظت وکړي د خاورې حفاظت وکړي الله د ملک ګوټ ګوټ کوڅه او کرخه د قرآن او په سنت په رڼا باندې پروردګار روښانه کړي الله چې چا بچی نه بچی ولا ورکړي الله کله چا نارینه اولاد نه نارینه اولاد ولا ورکړي الله چې چا سوچ په څه ټینشن کې دي تا ته غمونه پریشانۍ معلومې دي په خوشحالو بدل کړي د چا بچي دي د موبایل دوستان دي په بار ملکونو کې دي او نور مسافر دي چې بار ملک ته لاړ شم دا مسافر راته داسې راغونډ شي داسې وي چې موږ ته دعا کوه هغه مسافرو ته څوک په دوبۍ کې دي څوک په سعودي کې دي څوک په یو ملک کې څوک په جاپان کې څوک په انګلینډ کې په هر مختلفو ملکونو کې مسلمانان مسافر دعا کوي الله سفر د مشکلاتو نه وساتي او ډېر داسې دي دنه اوس هم چې زه تللی وم نو بعضې کسانو وي بلا پیسې هم په ویزو لګولې دي او کارونه نشته دعا کوي چې الله ورته د خیر کارونه ورکړي او الله د پریشانو نه وساتي او الله پاک زمونږ د ټولو مسلمانانو اتفاق زندگی نصیب کړي برحمتک یا ارحم الراحمین